نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې دې میاشت کې الله تعالی 3 عشرې راوستلې دي. عشره په عربي کې 10 ورځو ته ویل کېږي. دې میاشت کې 3 لسیزې دي. اوله لسیزه د رحمت دی چې الله تعالی پر هغې انسانانو چې ګناهګاره نه یې ښه زندګي لري د هغې په برکت باندې الله تعالی رحمتونه رااستی، خو هغه رحمت پر ټولو معاشره راځي. لکه کله کله الله تعالی نظام داسې جوړ کړی دی په معاشره کې لږ خلک ګناه کوي د هغې په خاطر چې عذاب راسي پر ټوله معاشره راځي. کله بیا داسې هم راځي چې په معاشره کې لږ خلک ښه زندګي کوي د هغې په خاطر چې کوم رحم راځي هغه رحم هم پر ټولو معاشره باندې راځي. نو په اوله عشره کې د الله تعالی رحمت راځي چې کومو انسانانو زندگی د ګناه صفاق کا تیره کړي او کومو انسانانو ته الله تعالی داسې زندگی ورکړي چې په هغه زندگی کې الله تعالی د هغوی سره راځي. نو د هغې په خاطر باندې الله تعالی پر ټولو معاشره باندې رحمتونه رااستی او د هغې رحمتونو مثال و نور کال ته ما مخکې هم درته ویلي وو داسې لکه دریاب و څاڅکی، لکه د څاڅکي چې څومره کثرت دی په نسبت و دریاب ته، د دې میاشتې رحمتونه هم د غومره ډیر دي په نسبت د نورو میاشتو رحمتو ته. او دویمه چې د هغه د مغفرت عشره وه چې کومو خلکو په خپله زندګي کې ګناه کړي د الله تعالی نافرماني یې کړي او د الله تعالی سره د مغفرت تمه لري او د بخښنې تمه لري، نو دغه دویمه عشره کې الله تعالی په ډیره اسانه الله تعالی په ډېره لږ څه لکه زه کله وایم په دې دویمه عشره کې صرف الله تعالی رحمت د انسانیت د مغفرت دپاره یو بهانه لټوي چې بنده ته خو یو څه وکړه چې پر هغې باندې زه تا ته بخښنه وکړمه. نو موږ او تاسو باندې د رحمت معاشره هم تېره سوې ده. الله تعالی دې مې د ده د رحمتونو څخه نه بې نصیبه کوي او موږ او تاسو باندې د مغفرت عشره هم تیره سوې ده. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د بچانو او زموږ او ستاسو د ټولو خاندانونو او بلکې د ټولو امت مسلمه دې الله تعالی د ګناهونو څخه مغفرت کې وکړي. آخرنۍ عشره را روانه ده. لکه د روژې د سره سبه ما بار بار دا خبره راګرځوله چې الله تعالی پر هر روژه مات باندې بېشماره خلک د جهنم څخه ازادوي، خو د هغې هغه بهترینې ورځې دغه 10 ورځې دي چې په دې 10 ورځو کې ما او تا روان یو. زه پر دې باندې لږ خبره کوم چې دې 10 ورځو کې الله تعالی کم خلک د جهنم څخه ازادوي. و آخره عتق من النار، آخرلی 10 ورځې د جهنم د ازادۍ 10 ورځې دي. کم خلک د جهنم څخه ازادېږي؟ دې 10 ورځو کې هغه خلک د جهنم څخه ازادېږي چې هغې د خپل رب سره صلح او جوړه وکړي. دې 10 ورځو کې یا په دې میاشته کې الله تعالی د سما او دنیا ته راځي. الله تعالی د بنده د روغې او د جوړې په انتظار باندې او چې کوم بنده جوړه ته تیار سي، روغه ته تیار سي، صلح ته د الله تعالی سره تیار سي، د هغې لشت الله تعالی د مازدیګر په وخت په هغې کاغه په لشتونو کې رااستی د هغې نوم چې کوم لشتونه د جهنم څخه د ازادۍ د انسانانو لشتونه دي. نو هغې خلک
ځکه دې 10 میاشت 10 ورځو کې الله تعالی د بنده و قرب ته د بنده و نزدېکت ته ډېر انتظار لري. الله تعالی بنده ته څه وایي؟ من تقرب الی شبرا، ای بنده که په دې ورځو کې ما ته د یوه لویشت ته رانږدې سې. تقربت الیک باعا، زه دا یوه لیز څه در نږدې کېږم. باع په عربي کې دې ځای څه دې ځای ته ویل کېږي. ومن تقرب الی باعا، بنده که ما ته د یوه لیز ته رانږدې سې، تقربت الیک ذراعا، زه تا ته یو ګز در نږدې کېږم. ومن اتانی یمشي اتیته هرولا، که ته پیدل مال را روان سې چې زه ستا سره صلح کوم، بنده زه د ډېرې خوشحالۍ سه ستا مخ له په منډه درځم، په غېږ پورې دې نسم. ځکه بنده د خپل رب سه ورک یو غلام دی، او د ورک د الله سه یو ګران مخلوق ورک دی. او سړی چې د یو خپل ګران قریب پر پیدا کېدو او د ورکتیا سه وروسته په هغې څومره خوشحاله کېږي، الله تعالی نن د بنده په صلح او په روغه دومره ډېر خوشحاله کېږي. الله تعالی وایي من اتانی یمشي اتیته هرولا. ما به تاسو ته د دې مثال مخکې ویلی، مور چې کله بچی په تګ باندې روږدوي نو هغه ځای باندې ودروي، نو برار ته بچی پای مور دلته ورته انتظار کوي. د بچی چونکې د بدن اندامونه هم کمزوري، د پښو قوتونه هم کمزوري، نو هغه بدن بچی کرار یو قدم واخلي، دویم قدم واخلي، مور دلته له لاسونه ورته نیولي. او چې کله بچی پر ګزارېدو سي مور ورغوټه سي، هغه بچی په غېږ پورې ونسي. دې ته هروله وایي. نو الله تعالی وایي بنده زما سره صلح وکړه، زما پر طرف را روان سه، که نفس یا شیطان دوکه درکوله او یا ته دوکه کولې او یا ته زما په نافرمانی کې راوستلې او ته زما سره لرې کولې، ته ګزارولې. الله تعالی وایي لکه مور چې بچی له په منډه باندې ورځي، زه ستا حضور له په منډه درځم، زه دې په دې غېږ پورې نسم. کله کله بنده ته دا ګرانه سي که زه د الله سره صلح وکم، فلانګی کار وکم، دا زندگی به زما څنګه تېرې شي. ځکه دی په داسې معاشره کې عادت شوی دی چې په هغې معاشره کې بغیر د ګناه ګزاره نه کېږي. مرده ته دا ګرانه سي چې یاره که زه چیرې توبه وکاږم او که زه چیرې بغیر د ګناه څخه ګزاره روانه کم، دا زما زندگی به دې معاشره کې څنګه تېرې شي. الله تعالی قرآن کریم کې دستي ورته وایي والذین جاهدوا فینا، چې کم خلق چې کم مخلوقات چې کم انسانان زما پر طرف مجاهده کوي، مجاهده معنا محنت کوي، کوشش کوي ما ته را روان سي. که چیرې دی د معاشرې څه بیریږي چې خلق به څه وایي، که دی د پیغوره څه بیریږي چې خلق به پیغوره کوي، که دی د تربورګلوۍ څه بیریږي چې خلق به مې د تربورګلوۍ څه وباسي، او که دی د رواج څه بیریږي چې خلق به مې د رواج وباسي. الله تعالی په خپله ورته وایي لنهدینهم سبلنا، لار خلاصول پر ما دي، لار درته صفا کول زما کار دی، تو خو قلم راواخه. زه دا وایم پر بنده باندې همت دی چې بنده د الله تعالی د توبې دپاره همت وکړي، قدم پر مخ باندې بنده واخلي، نور لار خلاصول او پر توبه باندې استقامت ورکول او توفیق ورکول، دا ټول د الله تعالی قدرت دی. الله تعالی بیا بنده ته لار په خپله خلاصوي. نو ځکه دې ورځو کې د هغه چا مغفرت کیږي چې کم څوک د ګناه څخه توبه وکړي. ګوره ګناه دا داسې عمل دی په دې زندگی کې د دې څه په معاشره کې هیڅ څوک نه خلاصېږي. زموږ عقیده دا ده چې صرف انبیا د ګناه څخه معصوم دي، او زموږ عقیده دا وه چې صحابه د ګناه څخه محفوظ وو. د انبیاو د صحابو سره وروسته دا نور انسانان نه د ګناه څخه معصوم دي نه محفوظ دي. نو د دې څخه خامخا ګناه کېږي، ځکه د انسان سره دا نفس ورسره دی، او دا نفس د انسان ډېر لوی دشمن دی، او نفس انسان ته د ګناه وسوسې ورکوي. او د انسان سره شیطان ورسره دی، شیطان انسان ته ګناه خوږه کړي، ورته ښایسته یې کړي، ورته اسانه کړي، ورته سپکه کړي چې تر څو یې په ګناه کې اخته کړی نه دی نه یې پرېږدي. او د بنده څه د مځکې پر مخ باندې ګناه خامخا کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی کل ابن آدم خطاء، د بنده څه د هر انسان څه ګناه کېږي، خطا کېږي. خطا د مبالغې صیغه ده، د هر بنده څه ډېره خطا کېږي. ما مخکې درته ویل زما دې په الله قسم یې که یا زه د ګناه صفا کړم یا ته د ګناه صفا کې،
یا زما استاد د معاشره مشر د ګناه څخه پاک دی یا زما استاد د معاشره کشر د ګناه څخه پاک دی ځکه پیغمبر علیه السلام وایي د هر بنده سره ډېره ګناه کیږي لیکن پیغمبر علیه السلام وایي زما د امت بهترین ګناهګاران څوک دي وخیر الخطائین التوابون بهترین ګناهګاران هغه دي چې پر ګناه ورته توبه وکړي ګناه را سوسوله خپل پښیمانی منم خپل غلطی منم خدای ته خپل عاجزی پیشوم یا الله نفس دوکه کلم شیطان دوکه کلم دا کار په ماو کې یا الله زه پر دې باندې برته پښیمان یم بس زبر د دې ستاسو ته یو بل د مسلم شریف یو ډېر شایسته او خوږ حدیث وایم مسلم شریف کې پیغمبر علیه السلام وایي والذي نفسی بیدی زما دې د الله په ذات قسم وي لو لم تذنبو که تاسو گناہ نہ وکے ملائکی سے لذهب بكم وجاء بقوم آخرین اللہ بتاسو دمزی کی دمخ بوزی نور خلق برا اگر نور خلق چراسی سبکی فیذنبون غیب گناہون کئی ویستخبرون برتب د خدای سے توبی کاجی فیغفر لهم خدای برتب معافی ورتکی پیغمبر علیہ السلام زما دې د الله په ذات قسمی که تاسو ګناه پر دې مځکه نه وکئ الله به تاسو پر دې مځکه نه پرېږدي الله به تاسو د مځکې څخه ختم کړي ستاسو پر ځای به نور خلق راولي هغې به سهار هم ګناه ځینې کېږي ماښام به هم ګناه ځینې کېږي هغې به برته پر خپلو ګناهونو باندې توبه کاږي او خدای به د هغې توبهګانې قبلوي نو زه دا وایم ګناه خامخا کېږي د ګناه سوچ هر سړي له راځي د ګناه وسوسه هر سړي له راځي لیکن بهترین ګناهګاران پیغمبر علیه السلام وایي هغه خلک دي چې پر خپله ګناه خدای ته پښیمانه کېږي ما استاد څه حیثیت دی ما استاد زندگی به څنګه صفاس ما او تا ته به نفس څنګه دوکه نه راکوي ما او تا ته به شیطان په دماغ کې څنګه وسوسه نه راکوي حضرت غیر مزنی رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی او امام مسلم دا غي حدیث را نقل کړی دی پیغمبر علیه السلام سوئی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ما د پیغمبر سره خبره په خپل غوږو واورېدله هغه یقول هغه به مشتویل انه ليغان على قلبي پیغمبر علیه السلام زما پر زړه باندې د وریځ راس د تیار راس د ګناه وسوسه راس د ګناه فکر راس حتی استغفر الله فی کل یوم 100 مره زه د ورځې 100 واره استغفار وایم 100 واره توبه کاږم نو ما او تا به څنګه د ګناه څخه خلاص ما او تا به د ګناه د فکر څخه خلاص ما او تا به د ګناه د وسوسې څخه خلاص پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر ځله زما پر زړه باندې لږ تیاری کراس لږ وسوسه راس او چې کله وسوسه او تیاریکه زما پر دماغ باندې راسي نو زه الله تعالی ته په ورځ کې 100 واره استغفار وایم دا څوک وایي دا هغه ذات وایي چې د هغې الله تعالی د ګناهو څخه پاک پیدا کړی دی هغې د ګناهو څخه معصوم دی د هغې څخه ګناه سوې نه ده که سوې ده الله تعالی دستي ورته لیکلی دي ورته حال ورته راستولی دی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر ای پیغمبره ستا رستنۍ او مخکینۍ ټولې معاف سوي دي د هغې هغه حیثیت دی د هغې هغه مقام دی د هغې هغه درجه ده هغې د دې مقام سره سره وایي کله کله زما پر دماغ باندې لږ تیاریکه راسي نو زه هم د ورځې استغفار او توبه 100 واره کوم که تاسو محدثین وګورئ د دې حدیث په تشریح کې هغې وایي د دې معنا دا نه ده چې پیغمبر علیه السلام وایي زه د ورځې 100 واره استغفار کوم په دې کې شمار مقصد نه دی د 100 واره سیاره ډیروالی دی لکه یو سړی چاته وایي یاره ته خو سر نه خلاصوې 100 واره مې درته وویل 100 واره دا نه معنا چې ما 100 واره شمارل چې درته ووایم 100 واره دا معنا چې دا مې بیخي ډېر واره درته وویل نو پیغمبر علیه السلام وایي زه د ورځې 100 واره استغفار وایم علماو دا لیکلي دي د دې معنا دا ده چې زه ډېر زیات استغفار وایم او بیا پیغمبر علیه السلام دغه استغفار وجم ویلی ده زه ولې وایم ځکه انه لیغان علی قلبی زما پر زړه باندې کله د بشریت په تقاضا باندې چونکې زه یو بشر یم د بشریت په تقاضا باندې زما پر زړه باندې کله کله تیاریکه راځي نو د دې څه زه تاسو ته یوه خبره کوم انسان چې هر څومره لوړې درجې ته ورسېږي
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درجه خو ډېره لوړه ده. د هغې متعلق زموږ دا عقیده ده چې بعد از خدا بزرگ تو یې قصه مختصر، در خدای را لاندې اولنی بزرگ مخلوق پیغمبر علیه السلام دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشوره وه. د پیغمبر علیه السلام څخه وروسته چې څومره انسانان دي، که صحابه دي، که بزرگان دي، کم امامان دي، که اولیاء دي، که د قطب درجې ته رسېدلی دی، که د غوث درجې ته رسېدلی دی، که د ابدال درجې ته رسېدلی دی، د ګناه د وسوسې څخه هېڅوک نشي خلاصېدی. ګناه هر چا له وسوسه راځي، د ګناه فکر هر چا له راځي، ګناه هر چا ته خوند ورکوي، ګناه کې لذت او خوند هر چا له راځي. ما درته ویل ته خو نور اولیاء څه کوې؟ پیغمبر علیه السلام وایي انه لیغان علی قلبي، زما پر زړه باندې م وسوسه راسي. خو البته صرف فرق دومره دی چې کومو بزرګانو نیکانو انسانان لره چې ګناه راسي د وسوسه، هغې د دې شیطان او د نفس تقاضا ډېره مغلوبه کړي، نو د هغې په مقابل کې د ګناه تقاضا ډېره کمزوري دی. پر خپل نفس زورور دی، دی پر شیطان باندې زورور دی، او نفس و شیطان د ګناه وسوسه ورکله، لیکن دی په ګناه نشي اخته کولی. وسوسه هر چا له راځي، لیکن زما او ستا غوندې غافله خلک چې نه مو د نفس مقابله کړې ده، نه مې د نفس د مقابلې طرز زده دی، او نه مې د شیطان مقابله کړې ده، نه د شیطان په مقابله باندې پوهېږو. نو ما او تا غوندې انسانان له چې ګناه راښکار، نفس و شیطان وسوسه راښکاره کړي، بس دستي مې په ګناه ورسره اخته کړي. نو ځکه ګناه، د ګناه وسوسه، د ګناه فکر، د ګناه خیال، دا په دنیا کې هر چا له راځي. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی چې د کمې زنانې په کور کې د زندگی د هغه د عزیزي مصر زنانه ده، یعنی هغه داسې دی لکه د خپل وخت بادشاه دی، غټ وزیر دی. هغې زنانې ته الله تعالی حسن ورکړی دی، یوسف علیه السلام ته الله حسن ورکړی دی. هغه زنانې حضرت یوسف علیه السلام ته خپل مکر او فریب جوړ کړي چې حضرت یوسف علیه السلام د ګناه په بادام کې راولي. د هغې دپاره یو شکل جوړ کړي، مختلفې کوټې جوړې کړي، په هغه کوټو کې مختلف تصویرونه، فحش ترتیبونه ورته جوړ کړو چې د هغې په لیدلو باندې د انسان شهوتي مزاج راپورته کېږي. حضرت یوسف علیه السلام یې په اوله کوټه نه ناستي، دروازه یې دننه خوا قلف کړه، دویمه کوټه یې نه ناستي، درېیمه کوټه یې نه ناستي، اوومې کوټې له یې ورسېد. د حضرت یوسف علیه السلام صاحب په هغه اوومه کوټه کې باره د ګناه درخواست وکړي چې زما سره به د ګناه عمل کوي. هغه زنانه چونکې بت فرسته وله، هغه زنانې چې شاوخوا وکتل، په یو کلکین کې د دې بت پروت دی چې دې د هغه عبادت ورته کوي. برای ژر پر دې بت باندې قرآن کریم وایي ولقد همت به وهم بها. د هغې زنانې په زړه کې هم د ګناه ترتیب او وسوسه راله، د یوسف علیه السلام په زړه کې هم د ګناه اراده راله. دا د قرآن الفاظ دی، ولقد همت به، دی زنانې اراده وکړه په دې یوسف باندې د ګناه، وهم بها، یوسف علیه السلام بیا د ګناه اراده وکړه په دې زنانه باندې. لولا ان رأى برهان ربي، که د الله د طرفه واضح برهان نه وای لیدلی، داسې نه چې یوسف علیه السلام هلته په ګناه اخته سوی نه وای. حضرت یوسف علیه السلام چې ورته وکتل، هغه زنانې په دې کړکین کې یو بت پروت، برای ژر میدان چې کله دا په دې پوه شو چې یوسف علیه السلام د عمل ته راضي سو، برای ژر پر بت باندې پرده راکش کړ. یوسف علیه السلام ورته دا دې ولي وکړو؟ هغې ورته دې ته زه شپه ورځ سجده کوم، ما ته د دې څه حیا راځي. یوسف علیه السلام د خولې څه یو چیغه وختله چې د ډبرې څه تراشلی بت، لا يسمع ولا يعقل، نه څه اوري نه په څه باندې پوهېږي. ته د هغې څه په ګناه کولو کې دومره حیا لرې؟ زما رب چې سمیع دی، زما رب چې بصیر دی، هر څه اوري، هر څه ویني، او زما د دې عمل ننداره کوي، ما ته به د دې خپله رب څنګه حیا نه راځي؟ مفسرین وایي لولا ان رأى برهان ربي، د الله برهان یې دغه شی و. بعض مفسرین وایي چې د حضرت یعقوب علیه السلام چې د پلارو الله تعالی د مصر څخه د هغې تصویر ورته ښکاره کړي چې یوسفه ته خو په دغه خاندان کې، دا یعقوب د ابراهیم زوی دی، ابراهیم ستا نیکه دی، او دا د ابو الانبیا دی، او د دې په نسل کې 10,000 انبیا دي. خدا نه خواسته که د خیانت وکړې، د خاندان ته به څه جواب وایه؟
یا دا د الله برهان یا الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام را واستاوه چې کله پر د باندې شهوت غالب اس حضرت جبرائیل علیه السلام په خپل چمبه باندې په دې ورشو کې وای د شهوت ټول در دې نوکانو توس نو چې کله د داو کو زما مقصود اوس در دې ځای پورې دا دی چې حضرت یوسف علیه السلام د الله نبی دی لیکن چې کله هغه زنانې په تنهایی کې د ګناه دعوت ولا ورکه نو قران کریم پر دې باندې گواه دی چې لکه څنګه چې د زنانې په دماغ کې د ګناه وسوسه پیدا شوه د یوسف علی السلام په دماغ کې هم د ګناه وسوسه پیدا شوه صرف الله تعالی د اسمان څخه خپل برهان او تشکاره کوي د هغې په خاطر الله تعالی د یوسف علی السلام د ګناه څخه حفاظت وکړي نو زه دا وایم چې سړی هر څومره لوړې درجې ته ورسیږي که سړی هر څومره په هر څه کې راسي که سړی د ولایت درجې ته ورسیږي که د ولایت کبرا درجې ته ورسیږي او که سړی د بزرګۍ درجې ته ورسیږي او که سړی په علم او په تقوا کې ډېر مخته ولاړ سي نو سړی د ګناه د وسوسو څخه په هیڅ وخت کې نشي خلاصېدلی د انسان به دا فکر نه وي چې بلانکی سړی خو نو مولوي صاحب د هغې له به د ګناه وسوسه نه راځي او ګناه ته به زړه نه غواړي او د ګناه فکر به نور پیدا کېږي پلانکی سړی خو پیر صاحب دی پلانکی سړی بزرگ دی پلانکی سړی شیخ الحدیث دی او پلانکی سړی مبلغ دی او دا زموږ په بزرګانو کې دی او دې له به د ګناه وسوسه نه راځي او دته به ګناه خوند نه ورکوي یا به دته د ګناه سوچ نه راځي دا خیال غلط خیال دی بلکې ګناه وسوسه هر چاته راځي البته بعضې خلکو ته الله تعالی لږ محنت ورکړی هغې د دین په ترتیباتو کې مجاهده کړي مشقت یې کړي محنت یې کړي هغې د ګناه خواهشات کمزوري کړي چې کله یې کمزوري کړي چې وسوسه راسي د هغې سره د ګناه د خواهشاتو د کمزورۍ په خاطر هغې په ګناه کې نه اخته کېږي ورنه فکر او سوچ هر چا له راځي البته بعضې خلک چې هغې زندگی په غفلت کې تیره کړي نو هغې بیا چې کله وسوسه راسي چونکې هغې کې استعداد نه وي قوت مدافعت نه وي مقابله نه شي کولی د شیطان نو هغه دستي باره په ګناه کې ورسره اخته شي ځکه ګناه د انسان څخه کېږي الله تعالی قرآن کریم کې څه وایي فألهمها فجورها وتقواها الله تعالی وایي د نفس ته موږ د فجورو د ګناه سوچ هم ورکړی دی دا اختیار مې ورکړی دی دا وس مې هم ورکړی دی د ګناه سوچ هم کولی شي او تقواها د نیکۍ سوچ هم کولی شي نو اوس نفس په امتحان کې دی دې خوا کې الله تعالی د ګناه شوق در کې ایښی دی دې خوا کې الله تعالی د تقوا شوق درته بیان کړی دی اوس د انسان نفس په ګناه په دغه کې دی په امتحان کې دی که چیرې ګناه پرېږدي او په تقوا باندې عمل وکړي چې د ګناه ځای رالی هغه بنده کامیابه دی او چې کله ګناه ځای راسي تقوا پرېږدي په ګناه باندې عمل وکړي هغه نفس ناکامه دی ګوره که چیرې د انسان په دماغ کې ګرځه د ګناه سوچ نه راځي د ګناه وسوسه نه راځي د ګناه فکر نه راځي د ګناه خیال نه راځي نو بیا خو هغه انسان د شیطان مقابلې ته مجبور نه دی هغې د نفس مقابلې ته مجبور نه دی او هغې باندې د شیطان او د نفس په مقابله کې څه محنت او مشقت نه راځي او چې پر سړي باندې محنت او مشقت تیر نسی الله تعالی بیا جنت د چیش په بدله کې ورکړي ما درته ویل ملایکې ګناه نه کوي یو ورځ ما مخکې درته ویل ملایکې نه ګناه کوي نه د ګناه ترتیب لري نه د ګناه طاقت لري لیکن ملایکو ته الله جنت هم نه ورکړي ځکه پر ملایکو په عبادت کولو او په ګناه پرېښولو کې څه مشکل نه راځي ما او تعالی خو هم د ګناه وسوسه راځي هم د ګناه فکر راځي هم د ګناه سوچ راځي هم ګناه راته ښایسته سي هم ګناه راته خوږه سي دې خوا ته نفس راته ولاړې دې خوا ته شیطان راته ولاړې او ما او تا په خپله زندګي کې د نفس او د شیطان مقابله وکړو دغه مقابله د الله ډېره خوښوي او د دې مقابلې په عوض کې الله تعالی په انعام کې ما او تا ته جنت راکړي او ځکه ګناه راځي د انسان او په ګناه کې د انسان زندگی تیریږي او چې کله په انسان په ګناه کې زندگی تیریږي بیا خو د انسان زندگی د ګناه په وجه باندې هغه امتحاني زندگی په هغه امتحاني زندگی کې سړی کامیاب شي چې کله انسان عبادت کوي نفس مري نه شیطان مري نه چې سړی هر څومره مجاهدې کوي چې هر څومره ذکرونه کوي چې د هر څومره لوړ سړي مرید سي چې د هر چا لاس ونسي چې د هر چا سره تعلق پیدا کوي چې هر څونه شپې په تبلیغ کې ولاړ سي د طریقت او د تصوف او د دیندارۍ په هر لار کې چې ولاړ سي د انسان نفس ختمیږي نه ګرځه نه ختمیږي
ټیک د پر هغې باندې لږ زد راسي کمزوري سي لکه یو مار چې ته په لرګۍ ووایې کمزوري سي لیکن مري نه. مولانا روم رحمت الله علیه یو قصه لیکلې هغې ډېر د حکمت اړیکې قصې لیکي. یو سړی دی هغې د شپې ځنګله لځي د ځنګله څخه همیشه هغه سړی بوټي راوړي غوزۍ راوړي او سهار یې په بازار کې خرڅوي. چې کله د شپه په ځنګله کې بوټي وکړي سهار لمانځلی کور ته راوړي چې کور کې د غوزۍ کښېږدي سهار یې بیا د کوره څه بوټي سره خلاص کړي بیا بازار په خپل ترتیب وړي بیا خرڅوي. یو ورځ چې بوټي سره راوړو د ځنګله څخه نو چې کله سره خلاص کو په هغه بوټو په غوزي کې چونکې د شپې کار دی په هغې کې مار ورسره تړل سوی دی راوړی لیکن هغه مار داسې بې احساسه دی لکه مړ چې ختم دی یخی دی هغه مار بې سوده دی برعکس دا مار دی په لکړ وغورځوي وخته پرېښو د چونکې شپه وهلې د ستړی و او غوزی یې کښېښوی باره دی ورته بیده سو چې لړ لمر پر راګرم سو د هغه مار په بدن کې حرکت راتلی ورته مضبوطه سو د هغې څه وروسته باره یې کرار یا سړی وخوړی دی بیده و هغه پر راوغورځېدی دی په نیش وړی. دی په دې کې ډېر حیران چې دا مار خو مړولو او دا مار داسې زده سوی و او دا مار داسې د کاره وتلی و دې مار پر ما باندې څنګه حمله وکړه دا را ژوندی څنګه سو. نو مولانا روم رحمت الله علیه د دې څه وروسته باره انسانانو ته وایي انسانانو د انسان د نفس مثال د دغه مار دی چې کله سړی ډېره مجاهده کوي ډېر محنت کوي دینداری کوي ذکر کوي عبادات کوي او د دین په ترتیباتو کې دا مار زدس دا نفس د انسان زدس د انسان دا ګمان دی چې اوس نو نفس ماته تکلیف نشي را رسولی لیکن د دغه نفس ټوله زندگی نگرانی ضروری ده هر وخت به دې پر دې نفس نگرانی او چې کله نگرانی څه وباسې باره لکه هغه مار هغې برته در باندې را وغورځېدی برته ته وخوړلې دغه نفس برته چې د نگرانی څه وباسې د نفس نگرانی نه کوي برته در باندې را وغورځي په ګناه دې اخته کوي. زه دا درته وایم زه په الله قسم درته واخم چې داسې ډېر خلک دي چې هغې نفس ظاهرا زده کړي لیکن نفس و شیطان د بل طرفه حمله پر وکړي. ظاهرا خدای مولوی صاحب دی لمونځ خو نه پرېږدي ظاهرا خدای تبلیغي صاحب دی لمونځ خو نه پرېږدي ظاهرا خدای صوفي صاحب دی روژه خو نه خوري ګناه خو نه کوي زنا خو نه کوي لیکن نفس د دې خوا چې ناامیده سي د بلې خوا ورسره سي مره په دماغ کې تکبر ور واچي مره چې صوفي صاحب یې هغه هم سر په هوا نیولی چې مولوي صاحب یې هغه هم سر په هوا نیولی او چې صوفي صاحب یې هغه هم تبلیغي صاحب یې هغه هم سر په هوا نیولی مره دا نور خلک دی بېدینه په نظر ورځي د خپل ځان دیندار ور معلومېږي او دغه در هغه لو ګناه ده چې هغه مخکې نفس پرېږدي که مخکې د لمونځ او په لمانځه کې کمزوري کولی که مخکې په عباداتو کې کمزوري کولی زه یقین درته وایم دی دومره ګناهګاره نه و لکه و چې دا نور خلک دی بېدینه بولي ځان دیندار نو نفس په هیڅ شکل باندې سړی نه پرېږدي نو په دې وجه باندې د نفس د نقصان څخه سړی نه خلاصېږي. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله عجیبه ښه مثال یې کړی دی هغه یې ګوره دنیا کې الله تعالی عجیبه ترتیب جوړ کړي الله تعالی د خپل خلافت دپاره انسان وټاکئ انسان انی جاعل فی الارض خلیفه چې هغه به په دې مځکه کې زندگی تیروي او د دې خلافت او د عبادت لپاره الله تعالی د ملائکو انتخاب نه وکړي حالانکه ملائکه داسې مخلوق دي چې په ټوله زندگی کې د سترګو د رف قدر ګناه نه کوي. هغې ورته وویل ملائکو ورته وویل ای الله ته هغه څوک په دې مځکې کې ټاکې چې هغې به وینې تویي جنګونه به کوي ونحن نسبح بحمدک عبادت خو به موږ کوو که ستا عبادت مقصد دی عبادت به موږ کوو ته داسې څوک څنګه په مځکه کې پیدا کوي چې هغه به جنګونه کوي فسادونه به کوي ګناوې به کوي نافرمانۍ به کوي الله تعالی ورته ویل انی اعلم ما لا تعلمون زه په دې ډېر پوهېږم بیا الله تعالی انسان د خلافت دپاره مستحق وټاکئ او په انسان هغه مخلوق دی چې پای کې د ګناه کولو استعداد شته او ملائکه د خپل خلافت لپاره مستحق نه بللې چې پای کې د ګناه استعداد نه وو بیا یې څه وکړله بیا یې په انسان باندې ګناه وکړله حضرت آدم علیه السلام ته په جنت کې زندگی ورکړله او آدم علیه السلام ته ویل چې په جنت کې هر ځای ګرځه دا یوه درخته یو بوټی ور وښوی چې دا به نه خورې
بیا الله تعالی د مار یا د هر شي په شکل باندې پټ شیطان ورسره نه نهست اوس که الله نو غواړي شیطان ورتلی سي آدم علیه السلام فوسوس لهما الشیطان شیطان و دوی ته د ګناه وسوسه ور واچول وقاسمهما دوی ته قسمونه وخوړل چې انی لکما لمن الناصحین زستی خیر خوایم باره ورته دغه درخت وخوري بیا مې الله له د جنت نصیحت دی باره په دې باندې دا ګناه وکړه په جنت کې او چې کله دی ګناه وکړه د هغې څه وروسته به دوی ته طریقه ور وښوله چې دوی به اوس پښیمانه سي آدم علیه السلام 300 کاله په ژړا کې تیر کړو او بیا د دې بغیر صرف پر ژړا هم بخښلی سو لیکن پر ژړا نه و بخښل بیا د توبې الفاظ ور وښول قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا آدم علیه السلام ته د توبې الفاظ او طریقه مور وښوله او چې آدم علیه السلام دغه توبه وکښله آدم علیه السلام ټول ګناهونه معاف سو لکه مخکې د الله نیک بنده و نبی و اوس هم نبی و نیک بنده سو د دې معنا دا ده چې آدمه ته به ستا اولاد دی در قیامته پورې په دې دنیا کې د هغو به د شیطان سره دغه رقم تعلق راځي لکه ستا چور سره راغلی دا صرف الله یو مشق او یو طریقه یې بیانول لکه شیطان چې وتا ته د ګناه وسوسه درکله هغو ته به دغه رقم د ګناه وسوسه ورکوي لکه شیطان چې ته دوکه کړې په تا یې ګناه وکړله په هغو به هم د شیطان د رقم دوکه کوي لکه ته چې د ګناه څه وروسته پښیمانه سوې 300 کاله دې ژړا وکړله هغې به هم پر دې خپله ګناه د رقم پښیماني کوي لکه د پښیمانۍ څه وروسته چې تا توبه وکړله د استغفار الفاظ دې بیان کړل الله ور وښول دوی به هم دغه رقم استغفار وایي دوی به هم دغه رقم توبه کاږي لکه ستا توبه چې الله قبوله کړه د دوی توبه به هم الله دغسې قبلوي لکه ته چې برته الله ته مقرب بنده وې دوی به هم الله تعالی ته داسې مقرب بندگان ګرځي نو ځکه دا یو قسم مشق الله تعالی په جنتو کې له په آدم علیه السلام باندې وکړي چې یاره انسان له نفس راځي نفس انسان ته وسوسه د ګناه ورکوي او د نفس په دوکه باندې انسان په ګناه کې خامخا اخته کیږي او د هغې څه وروسته به سړی په ګناه باندې پښیمانه کیږي او د هغې څه وروسته به خدای ته پر ګناه باندې ژړا کوي او د هغې څه وروسته به بیا د توبې الفاظ و خدای ته ادا کوي لکه د آدم علیه السلام توبه چې الله قبوله کړه د آدم د اولاد توبه الله دا رقم قبلوي نو زه خبره دا کوم چې دا زندگی دا ورځې دي دا زموږ وروستۍ معاشره ده دا زموږ ستاسو عرف دی په دې عرف و معاشره کې که عالم دی که امی دی که بوډا دی که ځوان دی که کشر دی که مشر دی که نارینه ده که زنانه ده دا د ګناه څخه خلاصېدی نشي د چا څه د ژبې ګناه کیږي د چا څه د سترګو ګناه کیږي د چا څه د غوږو ګناه کیږي د چا څه د غصې ګناه کیږي او د چا څه د تکبر ګناه کیږي د چا څه د بخالت ګناه کیږي د چا څه د عزت ګناه کیږي د چا څه د عناد ګناه کیږي او د چا زندگی په یوه ګناه کې راځي د چا زندگی په بله ګناه کې راځي خو لیکن پیغمبر علیه السلام وایي ګناه خامخا کیږي خو خیر الخطاؤون بهترین ګناهګاران هغه خلک دي التوابون چې پر ګناه باندې توبه وکړي او زه دا درته وایم چې د توبې شپې دغه دي چې څومره کال را باندې راځي 360 شپې را باندې راځي په 360 شپې کې دغه رقم سیزن دغه رقم د توبې د قبلېدو موسم او دا رقم بهترین ساعات او دا رقم بهترین ورځې زما په الله قسم که زما او ستا په ټوله کال 12 میاشتې کې بیا په نصیب کېږي لکه 3 او 4 تېرې سوي دي 15 شپږ پاته دي بس چې سړی د روژه مات وخت صرف پر دې سر پټو راکش او خپل رب ته پښیمان نشي او بیا الله تعالی د هغې پښیماني څنګه قبلوي او سړی خپل رب ته څه وایي الهي عبدک العاصي اتاکا یا الله ستا ګناهګاره بنده یم زه تاله راغلی مقرا بالذنوب وقد دعاکا یا الله انکار نسم کولی د خپلو ګناهونو اقرار لرم زما شپه ورځ په ګناه کې تېره سوې ده زما سهار و ماښام په ګناه کې تېره سوي دي او بیا ورته ان تغفر فانت لذاک اهل یا الله که ته زما نن بخښنه وکړې ته د دې مستحق یې ته د دې اهل یې و ان تردد فمن یرحم سواک یا الله که ته ما د خپله در پسې واخلې پر ما باندې به بیا رحم څوک زما توبه به څوک قبلوي
خدای پر ما به احسان څه کوي، پر ما به رحم څه کوي، زما د توبې قبلېدل به بیا څه کوي. ځکه دا د توبې د قبلېدو ورځې دي. غالبا ما به تاسو ته د علامه ابن قیم یو خبره نه بیان کړې. علامه ابن قیم وایي زه یو وخت په بغداد کې راووتم، یو مور د یو بچی دی، هغه مور د بچي ته ډېره غوسه ده، او چې کله هغه مور بچي ته ډېره غوسه ده، باره یې د دروازې سره وایستی، پله یې د دروازې خلاصه کړه، هغه بچی یو څو چپلاخې تودې ووایي، باره یې پسې واخیستی، ویل بچی زما د کوره به ځې، زما په کور کې نور ستا دپاره د استوګنې بندوبست نشته. هغه مور ډېره په غوسه باندې وه، برابر ته ننوته، د دروازه یې دننه خوا کونډکه بنده کړه. بچی په ژړا باندې روان دی روان دی روان دی، د کوڅې در سره ولاړی. علامه ابن قیم وایي زه ورته ګورم چې الله نن څه ننداره پېښوي. وایي هغه بچي یو ساعتکۍ وژړل وژړل، د شاوخوا یې وکتل، د کوڅې پر کونج باندې ولاړ ولاړ، چې ښه غرمه سو، یو ساعت دوه ولاړو، برته را روان سو. چې رالی دروازې ته ودرېدی، باره دا دروازه پورې وله، هغه مور دروازه بنده نه خلاص، باره د دروازې پر چوکټ باندې د سر کښېښوی، بیا یې وژړ. چې ویې ژړل د اوښکو تویېدو څه وروسته باره په دې خوب کې بید سوی دی، په دې ژړا کې پسې بیده سو. یو ساعتکۍ بعد یې مور دروازه خلاصه کړه، چې ویې کتل دی پر دې چوکاټ یې سر ایښی دی بدت. د هغه مور غوسه لا نه ده سړه سوې، باره یې بیا په دې لاس باندې پورې وایي دوې څاپېړې، او زما د دروازې څه به وځي، زما کور له بیا زما په کور کې تا ته ځای نشته. باره ده ورته ویل مورې ځم خو به ولاړ خو به ځم، صرف د یوې خبرې حق لرم چې یوه خبره درته وکړم، د یوې خبرې اجازه راکړه. هغه ویل راته ویې کړه. ورته یې مورې تا چې زه د درباره پسې واخیستم، زه د دې کور در کوڅې در کونجه ولاړم، ما د ځانه سره فکر وکړی چې زه خپله زندګي تېروی سم، یا به د یو چا په کور کې مزدوري وکم، یا به د یو چا ګوټونه ور پالش کوم، یا به د یو چا د کور لوښ مینځم، یا به د یو چا دکان ور جاري کوم، یا به د یو چا خدمت په مخه واخم، خپله زندګي به تېره کړم. لیکن مورې چې هر څومره فکر مې وکړی چې ستا په سینه کې زما سره څومره محبت دی، او ستا په دې زړه کې زما سره څومره مینه ده، او تا زه په څومره مینه لوی کړی یم، مورې هغه مینه هغه محبت یو ځای نه سم پیدا کولی، هغه مینې برته ستا دروازې له راوستلی یم، بلې دروازې له نه ستلم، که مې وژنې هم دلې یم، که مې پسې اخې هم دلې یم. هغه مور چې کله دا خبره واورېدله او د بچي سترګې د اوښکو ډکې وې، ول مورې ستا د دره بغیر بل در نه لرم. هغه مور پر راوغورځېدله، د بچی په سینه پورې ونیوه، باره یې مچ کړ، باره یې ویل بچی راځه چې ته زما د دره بغیر بل در نه لرې، بس زما در ستا دپاره خلاص دی، نور ته زما بچی زما په در کې زندګي کوه. نو علامه ابن قیم وایي که یو سړی د الله دربار له راس چې الله ګناه خو راسه وسوه، نافرماني خو راسه وسوه، هر رقم زندګي کولی سم، لیکن یا الله ستا په در کې چې زما دپاره څومره رحم دی، او تا زه په څومره نازونو نعمتو کې پاللی یم، او تا ما ته څومره ښه اندامونه راکړي دي، او زه ستا په نعمتو کې څومره نغښتی یم، یا الله دغه ستا د در محبت، ستا د دره بغیر بل در نه لرم، او ستا د درباره بغیر بل دربار نه لرم، او ستا د درباره بغیر بل د تګ ځای نه لرم. یا الله نه پر بل تللی سم نه بل ځم، زما څه ګناه سوی دی، زه پر خپله ګناه پښیمانه یم، یا الله ستا دربار ته ننوتی یم. چې د یو مور مینه پر خپل بچی باندې د هغې د سینې جوش د محبت پر خپل سینې بچی راپورته کیږي. زما دې د الله په ذات قسمې که د ټولو مندو محبتونه سره یو ځای کې د الله چې د خپل بنده سره څومره محبت دی د هغې له سمې حصې ته هم نه رسېږي. ما مخکې هم درته وویل ظالم ما وتایو، زه پر دې ځای ناست یم، په خدای قسم زه اول ظالم یم، زه د صلح ته نه یم تیار، چې کومې خبرې دې درغو تېرېدی نه سم، او ته نه یې ورته تیار، او ابل نه دی ورته تیار. الله تعالی سره جنت غواړو، لیکن د الله تعالی چې د جنت لپاره کومه صلح ټاکلې دغه صلح نه کوو.
چې په کاروبار کې کوم غلطي راسه کېږي هغه نه سم پرېښوئ، چې په مجلس کې کومه ژبه غلطه چلوم هغه نه سم پرېښوئ، چې په سترګو کې کومه ګناه راسه کېږي هغه نه سم پرېښوئ، چې په غوږو باندې څه اورم هغه نه سم پرېښولی، چې په همسایتوب کې کوم ظلم راسه کېږي، په قرابت کې کوم ناجایز راسه کېږي هغه یې ونه سم پرېښولی. بس هسې د الله سره صلح په دغه شکل باندې به څنګه وي؟ ما درته ویل الله تعالی اوس هم په انتظار دی چې بنده به زما سره کله صلح کوي. الله تعالی صلح ته تیار دی، الله تعالی صلح ته انتظار دی. الله تعالی خپل بلا کیف خپل غیږه د بنده و محبت ته خلاصه کړې ده، لیکن پر شاکه کېږي اوس هم بنده کېږي، نه صلح کوي نه د الله سره جوړه کوي نه د الله تعالی سره جوړې ته تیار دی. نو زه دا درته وایم چې هغه څوک نن د روژه مات پر وخت، سبا د روژه مات پر وخت، در آخر روژه ماتو پورې چې دا د جهنم څخه د ازادۍ ورځې دي، هغه څوک د جهنم څخه ازادېږي چې هغې د خپل رب سره صلح وکړي. او که زما ورځم ټوله په ګناه کې ده او مازدیګر دا وایم چې زه د جهنم څخه آزاد یم، دا د لیونیانو خبرې دي. ان خیال است و محال است و جنون، دا محال خیالات دي، دا صرف لیونتیا ده. که زما شپه ټوله پر کرمبوډو باندې ده او زما شپه ټوله پر پتو باندې ده او زما شپه ټوله پر چکو باندې ده او زما شپه ټوله پر خرافاتو باندې ده او زه دا تمه لرم چې زه به مازدیګر د جهنم څخه ازادېږم. این معصیت را خندمې آید بر استغفار ما، دغه روژه پر ما ورته خاندي، دغه زما او ستا چکه پر ما ورته خاندي، دا زما او ستا بوټ پر ما ورته خاندي، دا زما او ستا عبثیات و خرافات پر ما ورته والله خاندي چې دی د شپې کم نصیبه څه کي او د مازدیګر په وخت کې د چی شتمه لري. ولترسم نرسی بکعبه ای اعرابي. سعدي صاحب وایي یو سړی دی هغې د ترکستان پر خوا باندې روان دی او نیت یې د کعبې کړی دی چې زم حج له. وایي ترسم نرسی بکعبه ای اعرابي، ای سرایی کعبې له پر دې خال لار خلک نه رسېږي. کین ره کې تو مې روي به ترکستان است، پر کومه لار چې ته روانې دا ترکستان له تللې ته روان د ترکستان پر لار یم او غواړم چې کعبې ته ورسېږم. ورنه زما او ستا ورځ چې روژه د مځکه وویني، په خدای قسم د مځکه یې نشي برداشتولی. الله ډېر مهربانه دی. حدیث شریف دی ما من یوم الا والبحر یستأذنه ان یغرقه ابن آدم. ورځ هر ورځ، دریاب هر ورځ هغې د الله تعالی څخه دا تمه کوي چې کله د دې بنده ناروا وویني او دا میاشته وویني، الله تعالی وایي بنده وایي دریاب وایي الله ماته اجازه راکړه چې غرق یې کړم دا ظالم. ما من یوم والارض یستأذن ان یخسف به ابن آدم. هر سهار مځکه دا اجازه غواړي یا الله ماته اجازه راکړه چې زه سر وچاودل سم دا ظالم په ځان نه باسم. الله ډېر مهربانه دی. الله څه ورته ان کان عبدکم فشانکم بی، که ستاسو بنده دی تی پوهېږي دی پوهېږي، و ان کان عبدی پشانی بی، که زما بنده دی ما ته را پرېږدي ما او دی سره پرېږدي. رسول ته ان اتانی لیلا قبلته، که د شپې پر خپله ګناه پښیمانه سو هم زما قبول دی. و ان اتانی نهارا قبلته، که د ورځې پر خپله ګناه پښیمانه سو هم زما قبول دی. و من اتانی یمشي اتیته هرولا، که یو ساعت کې ما ته لږ راوځ کې دی الله وایي زه په منډه دې بنده له ورځم. نو زه دا درته وایم چې مازدیګری دی او د روژې مازدیګري دي او آخره عشره ده او دا یو سیزن دی او که چیرې دغه سیزن د سړي څه تیر سي، په دې سیزنو کې سړی د خپل رب سره صلح نه وکړي، دا هغه خطا ده چې په الله قسم د ده نسلونه د دې انتظار په قبرو کې بیا وکړي او د دې پښیمانۍ وکړي چې ما ته کومه موقع الله را کړې وه او په څومره اسانه الله زما سره راضي کېدی او الله ما ته څومره انتظار وکړي او ما په خپله توبه کې څومره ځنډ وکړي. بیا به په قبر کې د دې حالاتو په کلونو په سوونو کلونو انتظار او سړی به پر دې باندې ارمان او افسوس کوي او هغه افسوس به بې ځایه سړي له به یو په لاس نه ورځي. نو ما درته ویل چې هغه خلک هغې د مازدیګر په وخت کې د جهنم څخه ازادېږي چې د الله سره صلح وکړي. و صلح څنګه کېږي؟ نو که سبا زندگی و پر دې باندې به لږ خبره کړو. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین.
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله ته زموږ روژه قبوله کړې. یا الله دا ورځې د جهنم څخه د ازادۍ ورځې دي، خدای زموږ ازادي نصیب کړي. خدای زموږ د قریبانو ازادي نصیب کړي. خدای زموږ د بچانو ازادي نصیب کړي. یا الله چې زموږ څومره قریبان مردگان په قبرو کې دي، خدای ته د جهنم څخه آزاد کړي. خدای زموږ د مرګ بعد موږ د جهنم څخه آزاد کړي. خدای زموږ بچان آزاد کړي. خدای ټول امت مسلمه آزاد کړي. خدای که دې ورځو کې زموږ څه کمزوري کېږي، خدای ته موږ ته مغفرت او معافي نصیب کړي. خدای که په دې ورځ کې زموږ څه قصور او کمی کېږي، خدای ته موږ معاف کړي. خدای زموږ زندگی دې ورځو کې د ګناهونو څخه وساتي. خدای صغیره او کبیره، پټې او ښکاره د ټولو ګناهونو څخه حفاظت وکړي. خدای د روژې مبارکه میاشته ده. خدای د سوالونو د قبلېدو میاشته ده. خدای د غوښتنو میاشته ده. خدای ته په اسمان کې موږ ته انتظار یې چې خدای څوک غوښتنې والا که څوک کې زما څه غوښتنه وکړي. خدای زموږ غوښتنه دا ده که دې حاضره مجمع کې څوک بیماران د دې مبارکې میاشتې په برکت هغوی ته شفا کامله ورکړي. خدای که به په کورو کې بیماران وي، خدای که به په هسپتالو کې بیماران وي، خدای ټولو ته شفا ورکړي. یا الله که به څوک مشکلات لري، پریشانه به خدای ته مشکلات او پریشانی ور ختم کړي. خدای که به څوک ضرورتونه او حاجتونه لري، خدای ته د غیبي خزانو سره پوره کړي. خدای که به څوک د قرضونو در بوج لاندې، خدای ته قرضونه ادا کړي. خدای که به څوک مسکنت او غربت سره مخامخ، خدای ته پرس کې برکت واچي. خدای د رزق لار خلاص کړي. خدای د مجاهدینو جهادونه قبول کړي. خدای د غزې د مسلمانانو چیغه واوري. خدای د فلسطین د بېوزلانو چیغه واوري. خدای ستا د رحمت میاشته ده. خدای ستا د رحمت انتظار دی. خدای د ټولو امت مسلمه د هغوی په هکله دعاګانې دي. خدای ته د هغوی د ټولو امت دعاګانې د هغوی په حق کې قبول کړي. خدای د هغوی بچانو ته نور د سکون زندگی ورکړي. خدای د هغوی زنانو ته نور د سکون زندگی ورکړي. خدای پاکه زموږ زړونه د هغوی په غلبلو دردېدلي دي. خدای د هغوی په خوشحاله زندگی زموږ زړونه خوشحاله کړي. چې څومره مبلغین دي تبلیغونه یې قبول کړي. چې څومره صوفیه کرام دي محنتونه یې قبول کړي. چې څومره علما دي وعظونه یې قبول کړي. چې څومره مردگان په قبرو کې دي، خدای د بخښنې ورځې دي. خدای ته قبرونه جنتونه کې، خدای ته قبرونه د جنت باغچې کې. خدای په قبر کې اسانه او د راحت زندگی ور نصیب کړي. خدای زموږ دعا د ټول امت په حق له قبول کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.